د پاکستان اړتیا ختمیږي د ایران له لوري افغانستان ته ښه خبر اعلان شو. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ اوس د پاکستان ځای نیولی دی. د همدې سوداګرۍ د ودې لپاره د ریل پټلۍ چارې ګړندۍ کیږي. چارواکي وایي چې د هرات او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ چارې مخ پر خلاصېدو دي، خو د سټیشنونو چارې لا پاتې دي چې په لنډ وخت کې به د هغه چارې هم پیل شي او د ایران او افغانستان ترمنځ به سوداګري یو بل پړاو ته واوړي. دا و نننۍ زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.